واجب دا به پخپل ورکی مثال په دی واجب ده په بالغ بچی واجب ده او که یو سړی ورکی نو ورکولی شي دې مطلب دا نه دی چې ورکولی نشي یو سړی دی د ښځې ورکی د بچو ورکی د ټول اهل و عیال ورکی بالکل ورکولی شي دا سرسایه به علي څوک نو چې د کم کس سره دغه نصاب نه موجود نو دی غریب شو چې د 52 تولو دا 1,33,000 خواوشه دا پیسې ورسره نشتا دای چاته قرض نشتا د دې ورسره سامانی تجارت نشتا د دې ورسره د ضرورت نه زائد سیزونه نشتا نو شریعت دته غریب وایي ښه د شریعت په اصطلاح کې دی غریب دی اگر که د خپل کور شته کور خپل له خو چې د سره دغه نشته نو دته شریعت غریب وي نو د سرسایه اغستلی شي او چې دغه نصاب ورسره پوری نو په د باندې سرسایه بیا اغستل د ټیک نه دی ګوره د مالدار دی او مالدار سړی به سرسایه نه دی ښه مطلب دا سرسایه ورکول چې پچا واجب دی نو اغلی اغستل بیا جائز نه دی چې سرسایه په واجب شو خدای مالدار شو او یو سړی سره نصاب پورا نه دی غریب دی وی زه سرسایه ورکوم نه که ورکی نو ښه خبره ده خو د شریعت د طرف نه په واجب نه د بعضې سړي سره د بچو د نفقې پیسې نه او دی رالګي سرسایه ورکوي نو ته چې 1500 روپۍ سرسایه ورکوي واجب نه ده نو په دې باندې بچو له نفقه ولې نه راوړي و بچو له پې اوړه ولې نه راوړي نو چې کم کسان مستحقین دی هغه الی بعضې زنانه خلق ناپوهي 1.5 لاک او 2 لک روپۍ ورسره او د خلکو نه سرسایې راټولوي نو ګورې دا اصل د خلقو سرسایې مزایې کوئ ځانم په حرامو کې مه مبتلا کوئ او د بل سړي سرسایه هم مه خرابوئ دې ته صدقة الفطر وایي نو پکار دا ده چې د مخکې نه ورکړلی شي د چا څه ضروریات دي هغه پې ځان له خپل ضروریات پوره کړي د 52 تولو قیمت نن سبا داسې 1,33,000 یا 34,000 خواوشا رغیږي خو نرخ کله خیږي کله کمیږي خو د وخت سره معلومات کوئ 52 تولی سپین زر نن سبا ریټ 1,33,000 خواوشا رغیږي نو چې د یو سړي سره 1,33,000 34,000 خواوشا روپۍ وي یی دا چاته قرضي یی دکان دی د دې دی یا ور سره د ضرورت نه زائد سیزونه دي د هغې قیمت دی ته رسیږي نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی په ده باندې سرسایه واجب ده د باندې خپله سرسایه او د خپل نابالغه اولاد سرسایه په ده باندې واجب ده دی به خپله سرسایه م ورکړي او د نابالغ اولاد به م ورکړي د بالغ